ننګرهار حوزوي روغتون عصبي جراحۍ څانګې په دې وروستیو کې د مغزو د ملا د تیر او نورو پیچلو بریالیو عملیاتو ترسره کولو تر شا د یو ځوان کدر عصبي جراح ټرینر متخصص رنځوریار حمید شیر شینواری او د هغه د ټیم هڅې دي. روغتیا وزارت دغه روغتیا پالو تشویق په موخه ډاکټر رنځوریار حمید شیر شینواری ته ستاینلیک ورکړ او د خدمت قدرداني یې وکړه. د ننګرهار عام روغتیا رئیس له دغه روغتیايي کادرونو مننه وکړه چې د ناروغانو خدمت کوي او په حوزوي روغتون کې د خدماتو د لا معیاري کولو ژمنه وکړه. د برخه کې تاسو ول چې زموږ ډاکټر صاحبانو هغه پیچلي او پرمختللي عملیاتونه و دوی خپل واسه باندې کړي و، نو موږ کوشش کوو چې هغه عملیاتونه موږ مریضان بهر ملک ته نور ملکونو ته اړ نشي او ټول عملیاتونه موږ خپل هیواد کې د خپل ډاکټر صاحبانو په مټ باندې وکړو. او وسایل باره کې موږ کوشش کوو بعض وسایل دوی ته موږ برابر کړي دي او نور وسایل په لټه کې چې خپل رهبرۍ سره د موضوع شریک کړو. دغه عصبي جراح او ځوان استعداد ډاکټر وای یوازې تیر کال 802 لوی او واړه پیچلي عصبي د ملا د تیر او نور عملیاتونه ترسره کړي. نوموړی وای هڅه یې همدا ده چې ټولو هیوادوالو ته په کور دننه د درملنې خدمات برابر کړي. منګ تقریبا په دغه سالور کار کاریر کې زما د 1200 اضافه زیات عملیاتونه کړي دي. عموما تاسو بهتره پوهیږئ چې د عصبي جراحۍ اړوند عملیاتونه د سر عمله دا ټول پیچلي او مغلق عملیاتونه دي. نو دا به زموږ هغه د مغلق عملیاتونو په کټګورۍ کې راځي چې فضل د خدای 309 عملیاتونه دا او د 1200 زیات عمومي د عصبي جراحۍ عملیاتونه شوي دي او د مریضانو ته خدای شفا ورکړې ده. خو په عموم سره کچیر د منګه د سیمې په پرتله سره وغږیږو نو په افغانستان کې په فضل د خدای سره هغه پروسیجرونه چې په شاوخوا ګاونډي هیوادونو کې کیږي هغه په افغانستان کې په ډاډمن شکل سره ترسره کیدای شي. روغتیايي مسؤلین ټینګار کوي چې د عصبي جراحۍ څانګه لا هم د پرمختګ په حال کې ده او هڅه کوي چې په راتلونکي کې خپل خدمات لا پراخ او معیاري کړي څو د ختیځ زون خلک له بشپړو تخصصي روغتیايي خدماتونو برخمن شي.